د ځوانانو په نوم یو خصوصي بنسټ د افغانستان په اتو ولایتونو کې د اتو ولایتونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل کړي دي. مسؤلان یې وایي چې له لوبو یې موخه د لوبغاړو بوختول او په ولایتي کچه د لوبغاړو تګ راتګ دی. دغه بنسټ وایي چې دا سیالۍ یې د افغانستان له کرکټ بورډ سره په همغږۍ پیل کړي او لوبډلې د خپلو ولایتونو استازیتوب کوي. د ځوانانو بنسټ د کرکټ سیالیو مسؤل امید یوسفزی په اړه BBC ته غږېدلی. د دغه سیالیو موخه او هدف د ځوانانو ترمنځ ورورګلوي، یووالی، اتفاق، اتحاد او د کلتورونو یووالی دی او په ضمن کې د کرکټ لوبې د ودې او پرمختګ لپاره موږ دغه سیالۍ په لاره اچولې دي. د اته ولایتونو ترمنځ دغه سیالۍ په زونونو باندې ویشل شوي دي چې دوه ولایته به د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. په ټوله کې 4 زونونه کیږي او د دغه 4 زونونو اتلې لوبډلې یا قهرمانې لوبډلې به بیا په دوهم پړاو کې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. تېره اونۍ موږ دغه سیالۍ د ننګرهار ولایت په کوربتوب د کابل او ننګرهار لوبډلو ترمنځ ترسره کړلې. البته منتخبې لوبډلې وي او را روانه اونۍ هم دغه سیالۍ د خوست او پکتیا ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي. په ټوله کې له هغه وروسته بیا د کندوز او د بلخ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ دي او بیا له هغه وروسته په قندهار کې دا سیالۍ د قندهار په کوربتوب د هلمند او قندهار لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. زموږ بنسټ په ټوله کې د ځوانانو لپاره کار کوي او موږ په تیر کې هم په هیواد کې د هیواد په 14 ولایتو کې د ځوانانو لپاره د فوټسال سیالیو د ترسره کولو زمینه برابره کړې وه چې د ځوانانو خصوصي بنسټ د کرکټ لوبو مسؤل امید یوسفزی و چې دغو سیالیو په تړاو غږېده. د یادونې وړ ده چې دغه بنسټ دغه څه موده وړاندې په افغانستان کې د فوټسال سیالۍ هم په 14 ولایتونو کې ترسره کړې وې چې وروستۍ لوبې یې په کابل کې ترسره شوې.